د کابل کینګ یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته سلام ستړي مشئ په خیر راغلی قدرمن لیدونکو د کوزې پښتونخوا دوه داسې هنرمندان چې د هنر د ډګر ستوري دي داسې هنرمندان چې هنر په ټول نړۍ کې ځلیږي په لر او بر افغانانو کې په کوزه پښتونخوا کې هم او په بر پښتونخوا کې هم نو داسې هنرمندان سره دي چې د هغوی د هنر د هر څه څخه پوره دي د هیڅ څه کمای نه لري څومره چې دوی توصیف او صفت وکړو لا کمره یو طرف ته کامران خان ارمان او بل طرف ته الماس خانم چې دواړه خور او ورور دي خو دوی هنر ډیر د ستایلو وړ ده نو کامران جان څخه پوښتم کامران جان ولې د مجسمه سازۍ یا د رسامۍ هنر ته مخه کړې هنرونه خو ډیر زیات و تا دغه هنر څنګه خوښ شو اول خو ستاسو مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو هنر په حوالې سره به دومره ووایم چې تر ټولو لومړی زما بابا جان یو لیکوال ادیب او شاعر و هم دغه په ماحول کې موږ سره رالوی شولو نو هم تخلیقي ذهنیتونه مو لرل د بچپن څه ته چې خدادت صلاحیتونه وي دا هم هغه صلاحیتونه چې د وخت سره سره په مونږ کې راښکاره شو هغه که د انځورګرۍ په شکل کې دي که د مجسمه سازۍ په شکل کې دي که د شعر و شاعرۍ په شکل کې دي او که د موسیقۍ په شکل کې دي په دې ټولو د هنرونو په د بېلابېلو برخو باندې مونږ ټول سره ټوله کورنۍ پوهیږو خو فرق صرف دومره ده چې څوک یو کې ډېر مهارت لري څوک بل کې ډېر مهارت لري خو سره پوهیږو په ټولو باندې نو مخکې الماس خانم ما ته راته ویلې غږ خو نه اوري وایي چې دی د کور په کارونو کې ډېر ټامبل دی رښتیا وایي د کور کارونه خو زه نه کوم ډېر خوښ مې وي چې وکړم خو اړتیا نه لرم ځکه چې کور کې خویندې وي هغوی نه غواړي چې مونږ کارونه وکړو د کور نور وروڼه چې مې کوم دي هغوی ځان له چای هم پخپله پخوي زه هم کله ناکله ځان له چای پخه کړم یا انډۍ شولې پخ کړی املیټ پخ کړی نو دا خپله کوو خو نور چې کوم غټ کارونه دي هغوی خوریانې مې کوي دوی یو خبره بل وکړه چې دغه د اوبو څښلو یو ګیلاس دوی نه راخلي ځان ته مونږ ورته راوړو رښتیا وایي نه دا باسي ګپي یعنی ته دا خبره نه منې نه بیخي نه منم قدرمن لیدونکو ارمان او الماس خانم دواړه دومره خواږه سره چې دلته افغانستان ته راغلي دي داسې فکر نه کوي چې مونږ خور او ورور داسې فکر کوي چې لکه دوی دوه دوستان دي لکه څنګه چې خور او ورور دي دوه دوستان هم دي نو په همدې خاطر باندې دغه څومره پښتانه چې دي همدومره مینه چې دوی ورکوي همدومره مینه موږ هم ورته ورکوو نو دې خوا ته الماس خانم ده الماس خانم یو د هغو تکړه انځورګرانو او شاعرانو څخه ده چې په هم کوزه پښتونخوا کې او هم په لر او په بر کې ډېر زیات مینوال لري دا چې ولې مینوال لري ارمان نه وایي خو خپل الماس خانم یې راته الماس خانم ستړی بشي او لوی افغانستان ته په خیر راغلی ډېره مننه خوشحاله اوسئ الماس خانم ته به ماته وایي چې دغه د انځورګرۍ هنر ته په ګوتو باندې کې مثلا هغه د تار وستن لکه مثلا په غربیل کې شخصیتونه جوړې په هغوی کې څیرې جوړې ولې کوم بل څه کاغذ یا بل څه داسې څه نه و چې تا په هغې کې جوړ کړي وو په کاغذ باندې او داسې د خاورې نه مجسمې هم هر څوک جوړولی شي بیا په کاغذ انځور هم هر څوک جوړولی شي داسې ډېر آرټسټان شته دی چې په غوړو رنګونو سره د اوبو په رنګونو سره انځورونه جوړوي خو دا یو نوی تخلیق و چې په غلبیل سره انځور جوړول نو دا یو نوې هغه تخلیق دی ځکه ما دې ته ډېر زیات توجه وکړله ځکه دا نور کارونه چې کوم دي نو ډېر خلک کولی شي خو ما چې کوم نوې آرټ دغه ته راوستو نو غواړم چې هغې ته خاصه توجه وکړم او مخ په وړاندې بوځم ارمان خو زما ستا خبرې نه اوري مخکې ما ته یو خبره وکړه چې موږ کوم د وړو غلبیل کور ته راوړو چې بیا ګورو دی او د چا کس پرې رسم کړی رښتیا وایي نه داسې خو نه ده او د دوی غلبیل زه استعمالوم هم نه ځکه چې هغې پسې خو وړې نښتې دي که نه زه خو خپلو مشرانو ته ډېر احترام لرم هغوی ته زه نوې غلبیل اخلم نو که دا راته وایي چې الماس خانم دغه کوم باندې چې موږ متاسې که نه مثلا په کلي کې یا په وطن کې که نه په هغه باندې دغه غنم غلبیل کوو لکه مثلا هغه لږ هغه دغه کوم ورکوټي سوري چې پکې وي هغه لږ غټ وي په هغه باندې تصویر جوړولی شي که نه په د غنمو هغه خو ډېر زیات غټ وي خو زه کم خاوره چې د چڼوي د اکثر پکټریانو کې وي چې دا خاوره او شګه دا ته چڼوي نو هغې باندې بیا د غټ تصویرونه رسامي کوم داسې کوم تصویر چې تی ډېره ځورولې وي هغه تا ته ډېر سخته وي مثلا سخته تمام شوی وي چې په هغه باندې ډېر زحمت ویستلی وي او آخر دې م جوړ کړی نه وي
ناکامه شوې خو پکې نه یم خو داسې عکسونه شته دی چې هغې کې ډېر زیات زه زورول یم نو چې کوم هم ما وړومبنی کوشش کړی و په رنګدار تار سره هغه زما ولنی کوشش و نو هغې کې د نورو په نسبت باندې هغه کړاو ډېر زیات و خو هغه چې ما جوړوو نو هغه یو نوی څیز و ما ته ډېر خوند هم راکوو او بیا اخره هم ما پوره کو او مشر ته مې ډالۍ کو حامد کرزي صاحب د انسان په بدن کې یا د انسان کومه چیرې چې تاسو جوړوئ په هغه کې تر ټولو سخته ځای چې تاسو یې جوړوئ په غربیل کې هغه کوم ځای ده؟ هغه سترګې دي ځکه سترګو جوړول ډېر زیات ګران وي سترګو کې ډېر نازک کار کول وي که هغه په مجسمه کې وي که هغه په غلبیل انځور جوړول وي که هغه په پنسل انځور جوړول وي خو سترګې جوړول ډېر ګران وي. کله د ارمان انځور جوړ کړی په غلبیل کې او که نه؟ د ارمان انځور مې نه دی جوړ کړی ما ته داسې لګي چې د اوسه پورې دومره خدمت نه دی کړی خپل پښتون قام ته چې زه دې انځور جوړ کړم ځکه زما دغه چې کوم دی هغه لیول د قام د خدمت هغه هغې ته دا لا نه دی رسېدلی و والا دا خو داسې خبره وکړه دې کې زه هم څه نشم ویلی نو تا خو چې دا تصویرونه دي زه ګورم انځورګري دي ګورم مجسمې دي ګورم دا لکه چې دې ته خدمت نه ښکاري یا داسې فکر کومه که نه چې په کور کې یوازینی کس چې تاسو سره ډېره زیات هغه لري دغه خوږه مینه لري یعنې د خور او د ورور کومه مینه چې دغه فکر کوم لکه چې په همدې طریقه ده څنګه؟ بالکل ټیک وایې الماس خان هم ټیک وویل زمونږ ژوند کې بله مخکې هدفونه دي چې د خپل هنر د لارې د خپلو اتلانو مشرانو هنرمندانو چې بس څوک هم د دې ټولنې لپاره خیر ښېګړې کار کوي چې موږ هغوی ته دغه هنر په ذریعه یو ډالۍ وړاندې کړو نو هم هڅه کوو چې ډېر کار وکړو او یو ورځ به یقینا داسې راشي چې الماس خان هم به زما انځور په جال باندې یا په چې کوم غلبیل دی په هغې باندې به انځور کړي. خو دلته یو بل چا سره واده کړی الماس خانم زموږ یو دوست د حاجي صاحب مسافر هغه ته ویلو چې زه ستا عکس په هغه کې جوړوم دغه څه نومېږي ورته موږ ورته چلیمچي وایو نه پوهېږم تاسو ورته څه وایي؟ چلیمچي پېژنې؟ نه که نه دا خو نه پېژنم. مسافر صاحب یې پېژني؟ ښه خو ګوره که مسافر صاحب ته ویلي مې دا باسي ګپي. یوه پوښتنه بله درنه کوم البته دا کورنۍ پوښتنه ده په کورنۍ کې درته رښتیا به وایي دروغ به نه وایي الماس خانم هم ولاړه ده څوک درته ډېر زیات ګران دي؟ رښتیا وایم نو ټول راته ګران دي خو ډېر وخت چې زه په کورنۍ کې چاته ورکوم په خپل کور کې خویندرونو کې نو هغه زه الماس خانم ته ورکوم زما کشره خور ده د دې حق ډېر دی په موږ باندې او ناز یې هم جوړېږي چې نازونه یو او مخ په وړاندې چې څه کوي چې سپورټ ورسره وکړو نو هغه الماس خانم ده. جنګ خو نه ورسره کوي که نه کله کور کې چې مرته غوسه شي چې دا تصویر یې څومره خرابه جوړ کړی دی دلې پوزه کږه کړې او د دې سترګې داسې کړي داسې هغسې دې کړي که نه؟ ما له داسې غوسه نه راځي خو کله نه کله چې دوی ته زه په تکرار سره یو خبره وکړم چې لکه کله دې ځای کې کار کوي نو زما نه پکې مشوره واخله ته خپله کوه خو لکه مشوره رانه واخله دا چې کله هغه کار هغه شانتي وکړي زما نه بې سلا باندې نو ما ته بیا لږه لږه غوسه راځي بیا ورته وایم چې دا دې څه کړي خو هغه نه خفه کېږي هغه ته پته ده چې لکه دا موږ سره مینه لري او قدر مو کوي. بالکل کامران جان تا مننه کوم الماس خانم د خو ویل چې ما باندې الماس خانم په کور کې تر ټولو زیاته ګرانه ده خو ته به هم راته رښتیا وایې لیدونکو ته ځکه چې ټول دې ګوري دغه ویډیو شاید ستا کورنۍ هم وګوري داسې نه چې دلته موږ ته وایي چې ما باندې کامران ګران ده او کور کې بیا در باندې بل څوک ګران بیا در باندې غوسه سي تا باندې یوازینی کس چې په ټولو کورنۍ کې ګران دغه څوک ده؟ وړومبنی کس چې ما ته ډېر ګران دی نو دروغ به نه وایم خپل بابا جان دی بیا دویم پسې کامران دی خو داسې به ووایم چې ما ته بابا جان او کامران یو شان ګران دي. اوس ویلی هم نشي لیدونکو چې کامران راته ګران دی وایي یارېږي داسې نه چې کامران دلته ځان ترې غیب کړي او الماس خانم موږ در سره یې مه یارېږه ته ووایه څوک در باندې ګران دواړه را باندې ډېر زیات ګران دي یو برابر را باندې ګران. دا اوس په دې پوهه ده ما مخکې ځکه نه یادوي دا پته ده ورته که کامران کابل کې هم پرېښودم نو ټول کابل مې خپل دی څه مسله نشته دی دا که لومړي وار راغلی وي او بیا ممکنه وه چې لکه زه ترې تللی وې نو دې به صدغه محسوسولی چې بالکل نو تاسو دواړه خواږه یاستئ دواړه موږ ته ګران یاستئ دا چې افغانستان ته راغلي یاستئ لوی افغانستان ته راغلي یاستئ موږ مو خدمت کوو خو د الماس خانم نه د دې د شاعرۍ یو غزل هر څه چې وي اماده کړی وي هغه هم ځکه چې اوس خو فعلا تاسو سره د انځورګرۍ داسې څه نشته چې موږ ته لیدونکو ته وښیي هغه شعر خو د انسان په زړه کې د انسان فکر کې وي هغه به راته وایي څنګه؟ خپل یو دوه شعرونه به سره شریک کړم چې ما به حالاتو سره جنګ کولې ما به حالاتو سره جنګ کولې بې ننګه یار که په ما ننګ کولې وخت که وزر را لسیزلی نه وو وخت که وزر را لسیزلی نه وو ما به الوت لکه پتنګ کولې. واه واه خوشحاله لیدونکو
کامران د دې ترڅنګ چې انځورګر ده انځورګري ډیره مشهوره ده د دې یو لهجه یو لفظ لکه زموږ یو انډیوال ده وایخه دا دغه لهجه ده یو بل انډیوال هم دغه په خپلو خبرو کې پوه شوي دا ډېر دي خدای چې کمدو داسې فکر کوم یو څه لري ته په فیسبوکونو کې بیا په دغه سوشل میډیا کې ډېره زیاته مشهوره شوې ده دا ولې کامرانه علت څه ده زمونږ د ملکنډ سیمې خلک چې وایي چې کومه ده داسې وایي خو وزیرستان کې چې کوم وزیر دی مسجد دی هغوی وایي چې کیمادو نو زما ډېر زیات ملګري دي هلته وزیرستان کې شمالي جنوبي نو دغه تکیه کلام ترې ما خپل کړی دی او زه د رګې ظرافت په تور باندې یو د طنز په چې کله داسې مزاحیه څه پوسټ کوم یا څه خلکو ته دا احساس ورکوم چې زه داسې ډېر سیریس نه یم نو په اخره کې ورسره چې کیمادو منشن کوم هغه پکې زه ټیک کوم چې کیمادو نو دا زموږ په افغانستان کې هم شته د خوست خلک د پکتیا خلک د لهجه کاري نو زموږ یو بل ملګری دغه اتی کاري اتی ښه اتی جوړې اتی په خیر اتی نه بیخي چټي جوړه کړي پوه خوند ورکې اسي اتی کامران جان ته نه ډېر زیات عمل نکو چې راغلی موږ ته د وخت راکو موږ ډېر زیات خوشاله اوسو علامو تل کامیاب لره الماس خانم تاسو هم تر هم دغسې ځلانده اوسئ په لر او بر کې او په ټوله نړۍ کې علام با عزت لره ژوندي اوسئ ډېر زیات مننه ډېره مننه ستاسو هم مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ چې وخت مو راته راکړو مینه مو راته راکړله مننه خوشحاله اوسئ الماس خانم تاسو نه مننه ډېر خوشحاله اوسئ په علامو سپارم په مخه ښه وخت